د مالیې وزارت کله رامنځته شو؟ د لومړي ځل لپاره د دغه وزارت چارې چا پر مخ وړلې؟ د مالیې وزارت په اړه تاریخي او په زړه پورې معلومات په دې معلوماتي ویډیو کې را سره کتلای شئ. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1940 لمریز کال کې د حکومت د نورو تشکیلاتو ترڅنګ د مالیې وزارت د لوی امپراتور احمد شاه بابا په دوره کې رامنځته شو چې چارې مرحوم سردار عبدالله خان پوپلزي پر مخ وړلې او نوموړی په هیواد کې د مالیې لومړی وزیر هم ګڼل کیږي. د احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د اوسنۍ مالیې وزارت نوم همایون اعلی و چې وروسته دغه لقب په دیوان بیګي بدل شو او د وخت په تیریدو سره یې بیا بدلون وکړ او د مستوفی المالک نوم ورته غوره شو. د مستوفی المالک واک د اوسنۍ مالیې وزیر په څیر غښتلی و. د هغه مهال مستوفی المالک به د خپل دې ځواک پر مټ د هیواد د ټولو ولایتونو مالی او حسابي چارې همغږي او تنظیمولې او د یوې منظمې طرحې پر مټ به یې څارلې. میرسعید هاشم خان 1298، میرزا محمد ایوب خان 138 الی 1325، میرزا محمد نوروز خان 1325 الی 1326، میرزا محمد خان 1326 الی 1327، میرزا محمد خان حسینی 1327 الی 1330، میرزا محمد نوروز خان 1330 الی 1331، غلام یحیی خان ترزی 1331 الی 1332، عبدالملک خان عبدالرحیم زی 1332 الی 1336، عبدالله خان ملکیار 1336 الی 1341، سید قاسم رشتیا 1341 الی 1343، عبدالله یفتلی 1343 الی 1346، انجینیر احمد الله خان 1346، عبدالکریم خان حکیمی 1346، محمد انور زیایی 1346 الی 1348، دکتر محمد امان 1348 الی 1350، غلام حیدر داوود 1350 الی 1351، محمد خان جلالر 1351 الی 1352، سید عبدالله 1352 الی 1357، عبدالکریم میثاق 1357 الی 1358، عبدالوکیل 1358 الی 1363، دکتر محمد کبیر 1363 الی 1367، حمیدالله ترزی 1367 الی 1368، محمد حکیم 1368 الی 1370، حمیدالله رحیمی 1370 الی 1371، عبدالکریم خلیلی 1372، محمد رشیدی 1372 الی 1374، عبدالهادي ارغندیوال 1404 تر 1415، حاجی محمد محمدی 1415، محمد طاهر انوری 1415، مولا آغاجان متسم 1409 تر 1408، وحید الله سباون 1408، هدایت امین ارسلا 1401، محمد اشرف غنی 1401 تر 1403، دکتر انوارالحق احدی 1403 تر 1408، دکتر عمر زاخروال 1408 تر 1493، اکلیل حکیمی 1493 تر 1499، دکتر محمد همایون قیومی 1499 تر 1499، عبدالهادي ارغندیوال 1499. او د یادونې وړ ده چې اوس مهال د مالیې وزارت د سرپرستۍ چارې محمد خالد پاینده په غاړه لري. د مالیې وزارت په اړه دا او نور بیلابیل معلومات زموږ پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو کې هم کتلی او لوستلی شئ.